سلام، وخت مو بخیر. ورزشي خبرونو ته مو زه نصرت الله خوشحال هرکلی کوم. د جوزجان ولایت د فوټبال د الف لیګ سیالۍ پرون د دغه ولایت د ورزشي ادارې لخوا د فوټبال فدراسیون په همکارۍ د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې پیل شوې. په دې تورنمنت کې ماهان کلب، ټکنالوژي کلب، بابر کلب، یونایتد کلب، د پیوستون ځوانانو کلب، اتحاد جوزجان، شهید جوزجاني، اتحاد سلیمان کلب، ترکی وطن قره دریا کلب، مشال کلب او د وطن د ځوانانو پرمختیا لوبډلو برخه اخیستې ده چې دا لیګ به شاوخوا یوه میاشت وخت ونیسي. د یادو لوبو لومړۍ لوبه د ځوانانو د پیوستون لوبډلې د بابر کلب په وړاندې ترسره کړه. د بامیان ولایت د ورزش امریت په همغږۍ د وزلوبې فدراسیون له لوري د قلبدیک وزلوبې میدان کې A او B لوبډلو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې. د دغه سیالیو په پایله کې د A لوبډلې 9 امتیاز سره د سیالیو ګټونکې شوه. د دغه سیالیو موخه د ملي عنعنوي سیالیو وده ده. د ننګرهار ولایت د سپورت ریاست او والیبال فدراسیون په ګډه همکارۍ د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په میمله بڼ کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د والیبال یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. لومړۍ لوبه د اتحاد او د لغمان ولایت د منتخب لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتحاد لوبډلې 3-2 په میدانونو په توپیر وګټله او پای لوبې ته یې لار پیدا کړه. دوهمه لوبه د خراسان پوهنتون او چپرهار ولسوالۍ لوبډلو ترمنځ وشوه چې 3-0 میدانونو په توپیر د خراسان پوهنتون لوبډلې وګټله. دوهمه لوبه د خراسان پوهنتون او چپرهار ولسوالۍ لوبډلو ترمنځ وشوه چې 3-0 میدانونو په توپیر د خراسان پوهنتون لوبډلې وګټله او په پایلوبه کې له اتحاد لوبډلې سره مخ شوه. په پایلوبه کې د خراسان پوهنتون 3-0 میدانونو په توپیر اتحاد لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دغه سیالیو اتلولي یې وګټله. د لوګر ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت په همغږۍ د والیبال فدراسیون له لوري د 8 غوره لوبډلو ترمنځ د والیبال اختریز لیګ د لوګر اتلان په بریا پای ته ورسید. دغه سیالیو چې 12 ورځې یې دوام وکړ، پای لوبې ته یې د پول علم ښاروالۍ او لوګر اتلانو لوبډلو لار ومونده چې د 1-3 میدانونو په توپیر د لوګر اتلانو په ګټه پای ته ورسېده. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د کوچني اختر په مناسبت د والیبال سیالۍ چې د روانې میاشتې په 6 نیټه پیل شوې د آزاد والیبال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. یا د سیالۍ د 18 لوبډلو ترمنځ ترسره شوه او پایلوبې ته یې آزاد او چمبر والیبال لوبډلو لار وموندله چې په پایلوبه کې آزاد والیبال لوبډلې خپل سیال لوبډلې ته د 3-0 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. باید یادونه وشي چې د دغه سیالیو او ټورنمنټ غوره لوبغاړی محمد رسول ونومول شو. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت محلي لوبو په چوکاټ کې د 15 لوبډلو ترمنځ د خوسي سیالۍ تورنمنت پیل شو. د دغه تورنمنت لومړۍ سیالۍ د حقیار او شیرنواز کلبونو ترمنځ ترسره شوه. په پایله کې شیرنواز کلب لوبډلې وکولای شول چې خپل سیال لوبډلې ته 14 نمرو په توپیر ماتې ورکړي او بریا خپله کړي. باید یادونه وشي چې دغه سیالۍ په منظم ډول نږدې یوه میاشت دوام وکړي. د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د دولت آباد او بلخ ولسوالیو د نوي ځوانانو او لویانو سني کټګوریو د 10 تنو غوره ورزشکارانو ترمنځ د موتای 5م پړاو سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالیو موخه په ولسوالیو کې د موتای ورزش وده ده. د ریال مادرید فوټبال لوبډله د اسپانیا حسبي جام سیالیو ته اتله شوه.
ریال مادرید او اسپانیا لوبډلې تېره شپه د دې سیالیو په پایلوبه کې د یو بل پر وړاندې ډګر ته ښکته شوې چې په پایلوبه کې د ریال مادرید لوبډلې سیال اوساسونیا لوبډلې ته د 2-1 ګول ماتې ورکولو سره د اسپانیا کوپا دل ری جام وګټه. په دې لوبه کې د ریال مادرید ګولونه د رودریګو لخوا او د اوساسونا لوبډلې یوازینی ګول د تورو لخوا ووهل شو. رودریګو چې 2 ګولونه یې وکړل د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. میسی ته د بارسلونا د وړاندیز جزئیات په ډاګه شوي دي. هسپانوي خبریال میسی ته د بارسلونا د وړاندیز په هکله اړه راپور خپور کړی دی. په داسې حال کې چې د سعودي لخوا میسی ته ډیر ګران او زړه راښکونکي وړاندیزونه کیږي، بارسلونا هم هڅه کوي چې یاد لوبغاړی بیرته نوي کلب ته راولي. بارسلونا که څه هم د مالی ستونزو له امله د میسی د جذبولو توان نه لري، خو دوی هڅه کوي چې د خپلو ځینو ستونزو په پلورلو سره یو ځل بیا میسی د خپلو ستورو په منځ کې ونویني. سپورت د یو راپور په اساس میسی ته 2 کلن وړاندیز شوی دی او د کلب ته نږدې رسنۍ لیکي چې 2 کلن میسی ته د لاپورتا وړاندیز د 50 میلیونه یورو په ارزښت دی. سعودیانو میسی ته د کال $400 میلیونه معاش وړاندیز کړی دی.